بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خپل کور کې چې خوش آمدید وایو. نن موږ خو بیا موږ سره نیم کیلو بیا موږ پاک کړی ده. دا موږ سره کوکر دی، دې کې به یو جګ اوبه واچو. اوس به دا بخور باندې کېږدو. دا موږ اوس 15 منټه لپاره بخور باندې کېښودو. 15 منټه پوره شي بیا تاسو سره ملاوېږو. 15 منټه پوره شي. اوس به پکې لوبیا ور واچو. اوس به پکې مونږ یو چمچ مالګه واچو. 40 منټه لپاره به اوس مونږ سر بند کړو. سر به اوس کلو کو. 40 منټ پوره شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ کورخه تیاره ده. دا به اوس مونږ کړی کو. کړی لپاره مونږ سره ټماټر دي، مرچکي دي، پیاز دي او دا زیره ده او کټوۍ مساله ده. کړیچي کې اوس مونږ تیل واچو. تیلو کې اوس مونږ پیاز ور واچو. پیاز به هلکه سور کېدو لپاره پرېږدو چې پیاز لږ شانتې سره شي. بیا پکې مونږ ټماټر اچو. دې طرف ته مونږ سره ټماټر دی. ټماټر به مونږ په جوسر باندې وسوهو. ټماټرو کې مونږ دننه مرچکي مچولي، تاسو خپل خوښې مطابق اچولی شئ. زموږ ټماټر جوسر شو. پیاز سره شو. پکې مساله او زیره واچو. اوس به ټماټر واچو. اوس ټماټر رنګ پرې بیا ملاوېږو. ټماټر رنګ را پرېښو. ټماټر کې اوس مونږ لوبیا ور واچو. لوبیا هم پکې واچوله. اوس به مونږ لوبیا باندې سر ږدو. سر بیا دې لپاره ږدو چې دا کې کومې لږې لږې اوبه چې دا پکې وچې شي. سر به پکې ایښو نیم منټ دپاره. نیم منټ پوره شو. سر به ترې ضد کړو. ماشاءالله سبحان الله. اوس به بیا به شنه مرچکي او شنه دڼیا پرې واچو. ماشاءالله. اوس به په پلیټ کې را واچو. ماشاءالله. دا کړی تیاره شوه. که تاسو زموږ لوبیا کړی ویډیو ښه لګېدلي زموږ چینل لایک کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب کړئ. نور ویډیوګانو راتلو انتظار کړئ. د الله په امان.